سلامونه خوږو لیدونکو، امید لرم تاسې ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. نن مو درته د پنه ډک داستان راوړې. هیله ده تر پایه یې وګورئ او زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. یوه ورځ یوه میرمن له خپل خاوند سره ډوډۍ خوړلو ته ناسته وه. سور کړی چرګ یې تیار کړی و. یو فقیر راغی او د دوی دروازه یې وټکوله. ښځې غوښتل چې فقیر ته څه ناسته چرګ یوسي، اما د هغې خاوند مانع شو او ښځې ته یې وویل مه یې ورکوه، خپل کار به کوي. څو کاله تیر شو، په دې کور سخته غریبي الله راوسته، تر دې چې خپل مال او دولت ترې الله رااخیستلو او الله جل جلاله ښایسته ښځه هم ورکړې وه چې له ډېرې غریبۍ او لوږې هغې ته هم طلاق ورکړو. وخت تېرېدو ښځې بل میړه وکړو. یوه ورځ ښځه له خپل دوهم خاوند سره ډوډۍ خوړله او د مخکې په شان یې چرګ سور کړی و چې فقیر د دوی دروازه وټکوله. سړی دروازه ور خلاصه کړه، ګوري چې فقیر دی او د غذا ضرورت لري. سړی کور ته راغی او میرمنې ته یې وویل چې دا ټول چرګ فقیر ته ورکړه. ښځې فقیر ته ټول چرګ یوړو، اما کله چې بیرته کور ته راغله سترګې یې له اوښکو ډکې وې. خاوند یې د ژړا د علت پوښتنه ترې وکړه. میرمنې ورته وویل کوم فقیر چې په دروازه کې ولاړ دی هغه زما پخوانی خاوند دی. سړی خپله میرمن په غېږ کې ونیوه او ورته یې وویل زه هم هماغه فقیر یم چې یوه ورځ ستا د میړه دروازې ته راغلی وم. نو درنو لیدونکو، ژوند په یوه حال نه پاتې کیږي. بس الله جل جلاله دې موږ همیشه د غریبو، یتیمانو او بېوزلو خدمتګار وګرځوي.